جنرال عبدالرشید دوستم وایي طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ پخوانی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي طالبانو ته یې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یوه بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حال لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلي دوستم دا څرګندونې له بي بي سي سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبانو هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نشي وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هیڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. د جنبش اسلامي ګوند دغه ازبک توکمه مشر چې د طالبانو یو سرسخته مخالف بلل کېږي د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا غړی هم دی. هغه شورا چې تر ډیره د شمالي ټلوالې له ځینو پخوانیو قمندانانو جوړه شوې ده چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال ورسره په جګړه کې ښکېل وو. ښاغلی دوستم له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکه نشو ورکولی. دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. باید د افغانستان ملي مقاومت عالي شورا سره کینی او خبرې پیل کړي. دوستم ادعا کړې چې طالبانو د قومونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په خبره یې غواړي ټول له یو شان حقونو برخمن واوسي. خو طالبان ادعا کوي چې په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو قومونو ته حق ورکړی دی. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.